د کیسې په پیل کې موږ یو څو ښکاریان وینو کومه چې د حیواناتو ښکار کړی وي او له هغوی څخه پستوکي باسي ځکه چې دوی دا پستوکي په بازار کې بیا خرڅوي. په دې وخت کې یوه قبیله راشي او پر دوی حمله وکړي ځکه چې د دې قبیلې د مشر لور ورکه وي. دوی دا فکر کوي چې دا جنۍ د ښکاریانو سره ده. دغه قبیله پر دوی د غشو برید وکړي او ډېر ښکاریان ووژني. ښکاریانو سره ټوپکې هم وي خو بیا هم مقابله نشي کولی. پس دوی چې څومره پستوکي وړلی شي هغومره له ځان سره واخلي او د خپلې کښتۍ پر لور منډې کړي. په ښکاریانو کې یو څو کسان بچ شي او په کښتۍ کې له هغه ځایه وتښتي. په دې کسانو کې یو کس وي چې نوم یې ګلاس وي او له ده سره په دې وخت کې خپل زوی هم وي. دوی په کښتۍ کې روان وي خو اوس هم په ویره کې وي ځکه چې دا ځای هم د هغه ځنګلیانو وي. په دې وخت کې دا ګلاس دوی ته وایي چې موږ باید د ځمکې په لار لاړ شو ځکه چې که په اوبو کې لاړ شو نو هغه ځنګلیان به مو پیدا کړي او مړه به مو کړي. خو په دوی کې دا یو کس د ګلاس خلاف شي او ورته وایي چې د ځمکې لار ډېره اوږده ده نو موږ ته پکار دي چې په اوبو کې لاړ شو. خو د دوی مشر ورته وایي چې نه موږ به پر ځمکه ځو ځکه ګلاس ته دا ټوله سیمه معلومه ده. بس دوی پرېکړه وکړي چې پر ځمکه به ځو خو یو څو کسان په کښتۍ کې په اوبو کې روان شي. په دې وخت کې د دوی مشر دوی ته وایي چې موږ به دا پستوکي دلته چېرته پټ کړو ځکه چې دا ډېر درانه دي او لاره ډېره اوږده ده. نو دوی پستوکي پټ کړي او په ځنګل کې روان شي. له ډېر تګ وروسته په دوی شپه راشي. دوی هلته ویده شي. په بل سهار هغه کسان چې په کښتۍ کې تللي وي نو هغوی ځنګلیانو نیولي وي او وژلي وي. یعنې د ګلاس خبره رښتیا وي. هغه ځنګلیان پوه شوي وي چې په دې کې څو کسان د ځنګل خوا ته تللي دي. ځنګلیانو مشر وایي چې زما لور هم هغوی سره ده او خپل کسان ورپسې ولېږي. دلته سهار وختي ګلاس پاڅېدلی وي او د خوراک لپاره ښکار کوي. په دې وخت کې د یو څه اواز واوري. دی ورته ځان تیار کړي خو هغه د یږې بچی وي. هغه ورته ټوپک نیولی وي چې د شا له خوا پر یږه حمله وکړي. یږه دومره قوي وي چې له ګلاس څخه پستوکی واړوي. ګلاس پرې ډز هم وکړي خو ډز پرې کوم اثر ونه کړي او بیا پر ګلاس حمله وکړي او دا ځل د هغه غاړه پرې کړي. ګلاس د جیب نه چاپګوړه وباسي او دا یږه یو څو وارې پرې ووهي. په دې وخت کې دواړه یوې کاندې ته ولویږي او هغه یږه پر ګلاس له پاسه ولویږي. یږه مړه شي او ګلاس هم د مرګ په حال کې وي. خو په دې کې د هغه ملګري په ده پسې ګرځي او هغه دلته راشي او یږه له ده څخه لرې کړي. ګلاس ترې خلاص کړي او له ځان سره یې یوسي. بیا هغوی د ګلاس غاړه وګنډي او ټول زخمونه یې پاک کړي. خو ګلاس ډېر سخت ټپي وي او خوځېدی هم نشي ځکه چې پښې یې هم ماتې وي. دوی له لرګیو څخه یو شی جوړ کړي او په وار وار له یو ځای څخه بل ځای ته وړي. خو مخکې لاره ډېره خرابه وي ځکه واوره ورېدلې وي او سخته یخني وي نو دوی ته دا کس وړل ډېر سخت شي. په دې وخت کې د دوی مشر دوی ته وایي چې ګلاس نه بچ کېږي او زه یې ولم ځکه ډېر زیات په تکلیف کې ده. په دې وخت کې زوی ورته وایي چې داسې مه کوئ ما ورسره پرېږدئ. نو هغه مشر یې پرې خفه شي او خپلو کسانو ته وایي چې کوم کس له ده سره پاتې شي هغه ته به $100 انعام ورکول کېږي. نو ده سره پاتې شئ او کله چې هغه په خپله مړ شي نو دی به په عزت ښخ کړئ او بیا به راځئ. نو د ګلاس زوی وایي چې زه پاتې کېږم او هلته یو بل کس ورته وایي چې زه هم پاتې کېږم. خو دلته یو کس وي د چا نوم چې جیرلډ وي. هغه مشر ته وایي چې که ما ته $300 راکړي نو زه به هم ورسره پاتې شم. نو بس دا 3 کسان دلته ورسره پاتې شي او هغه نور لاړ شي. دلته د ګلاس حالات ډېر خراب وي. نو جیرلډ فکر کوي چې ګلاس به لږ وروسته مړ شي او بیا به موږ ځو. خو ګلاس ژوندی وي. نو یو وخت دا جیرلډ د ګلاس سره یوازې وي. نو دی ګلاس ته وایي چې ته ولې نه مړ کېږي؟ د تا له لاسه موږ ټول په تکلیف کې وو. ته سترګه ورپوه. ته ما ته اجازه راکړه چې زه یې ساه بنده کړم او مړ دې کړم. خو ګلاس ورته سترګه نه رپوي. نو دی یې ساه بنده کړي او ګلاس وژني. په دې وخت کې د ګلاس زوی راشي او جیرلډ ووهي. جیرلډ ځان خلاصوي خو د هلک د ټوپک نیولی وي. ناڅاپه جیرلډ پرې حمله وکړي او ټوپک ترې واخلي او په چاقو یې ووهي او مړ یې کړي. دلته د ګلاس غاړه پرې وي او چغې هم نشي وهلی او ښایي د خپل زوی مرګ ته ګوري. جیرلډ د هغه زوی یو پټ ځای ته یوسي چې هغه بل کس پوه نشي. کله چې هغه بل کس راشي نو ګلاس ورته غږ راوباسي خو راوباسه یې نشي. جیرلډ دغه هلک ته وایي چې موږ باید ژر تر ژره دې ځای لاړ شو ځکه هغه ځنګلیان دې خوا در روان دي. خو هلک ورته وایي چې د ګلاس زوی چیرې ده
دی ورته وایي چې هغه چیرې تللی ده او مونږ پسې به بیا راشي. نو دا هلک ورته وایي چې ګلاس خو ژوندی ده چې هغه مړ شي او موږ یې ښخ کړو نو بیا به ځو. په دې خبرو سره جیرلډ په غوسه شي او ګلاس د یوې کندې خواته وڅکوي. جیرلډ په هغه خاوره واچوي او هلک ته وایي چې نن یا سبا به دی هسې مري، ما خاوره پرې واچوله او ځه چې اوس ما او تا ځو. جیرلډ روان شي خو د هلک زړه نه کېږي چې لاړ شي، خو دی هم وډار شي او د ګلاس په سینه د اوبو بوتل کېږدي او له هغه ځایه روان شي. ګلاس اوس دلته ځان ته پاتې شي او ډېر په تکلیف کې وي. ډېر وخت دی همداسې پروت وي خو بیا لږ همت وکړي او ځان له هغه کندې راوباسي او د خپل زوی خواته راشي. په خپل زوی ډېر خفه وي او پرې ژاړي، خو په دې وخت کې دی ډېر وږی وي او په څکېدا د یو څاروي مړ بدن ته ځان راورسوي او له هغه څخه لږ څه وخوري او بیا په ډېر زحمت ځان سیند ته ورسوي او لږ اوبه وڅښي، خو اوبه یې له مرۍ څخه وځي ځکه غاړه یې سوری وي. دی اور بل کړي او خپل زخم پرې وسوځوي. څو ورځې دی دلته ځان وساتي او بیا لږ دی ګرځېدی هم شي. یوه شپه هغه ویده وي نو دی وویني چې یو چا اور بل کړی ده. کله چې هغه ورشي نو هلته یو کس ښکار کړی وي. کله چې هغه ګلاس وویني نو غشی ورته ونیسي او غواړي چې ویولي، خو ګلاس ورته وایي چې زه وږی یم او ما ته لږ خوراک راکړه، زما کسانو ما سره دوکه وکړه او زما زوی هم واژه. کله چې هغه د زه خبرې واوري نو هغه ده ته لږ خوراک ورکړي او بیا ورته وایي چې ته ما سره تللی شي او دواړه په اسب روان شي. بل خوا جیرلډ او هغه هلک په لار روان وي نو هغه هلک په رښتیا پوه شي او په جیرلډ ټوپک ونیسي، خو جیرلډ هغه په یو څو خبرو قانع کړي او بیا دوی پر لار روان وي او یو کلي ته ورسیږي. هغه کله یو چا ټول تباه کړی وي او خلک یې هم ټول وژلي وي. نو دوی له هغه ځایه دوه اسپې بوځي او خپل ځانونه هغه ځای ته ورسوي کوم ځای ته چې دوی ځي. خو له رسېدو مخکې جیرلډ دغه هلک ته وایي چې رښتیا ونه وایي کنه د دواړو خیر نشته. نو بیا جیرلډ هلته خپل مشر ته وایي چې ګلاس مو ښخ کړ او د هغه دوی ځنګلیانو مړ کړ. نو هغه مشر دوی ته $300 ورکړي خو د هلک روپۍ وانخلي او له هغه ځایه لاړ شي. بل خوا ګلاس او هغه بل کس په لار روان وي نو په دوی یخني ډېره زیاته شي ځکه چې واوره وریږي. نو ګلاس بې هوشه شي. نو هغه بل کس لرګي راټول کړي او د ګلاس شاوخوا اور بل کړي چې هغه ګرم شي. کله چې سهار ګلاس راپاڅي نو دی وویني چې هغه کس شا زندۍ کړی ده. دا کار چې کوم چا کړی وي نو ګلاس هغه ته ځان ورسوي. نو هغه وویني چې یو جنۍ هغه کس رانیولی وي او بدکاري ورسره کوي. ګلاس هغه جنۍ له هغه بچ کړي. په دې وخت کې د هغه سړي کسان پر ګلاس حمله وکړي او ګلاس له هغه ځایه وتښتي. خو هغه کسان په ده پسې وي. هغه ترې مخکې منډې وهي خو مخکې لار نه وي او له لوړ ځایه لاندې ولویږي. ګلاس بچ شي خو اس به یې مړه شي. یخني دومره زیاته وي چې پکې بچ کېدل ناممکن وي. نو دی د اس په خېټه څیرې کړي او هر څه ترې راوباسي او په خپله دی د اس په خېټه کې ننوځي او ځان ګرم کړي. شپه هلته تېره کړي او کله چې سهار شي نو بیا روان شي. بل خوا یو کس د دوی کلا ته راشي او هغه پناه غواړي. دوی هغه سړی کلا ته راننباسي او په بدل کې ترې روپۍ غواړي. کله چې هغه سړی روپۍ راوباسي نو له جیب نه هغه بوتل هم راوباسي کوم چې هغه هلک د ګلاس په سینه پرېښی و. هغه کس ورته وایي چې ما دا په ځنګل کې پیدا کړ. نو دوی فکر وکړي چې د ګلاس زوی ژوندی ده. نو هغه مشر یو څو کسان له ځان سره بوځي او د ګلاس د زوی په پیدا کولو پسې ووځي. دلته جیرلډ پوهیږي چې زوی خو یې ما وژلی نو دا به خامخا ګلاس په خپله وي. بل خو هغه د دوی مشر هغه ځای ته ورسیږي چیرته چې هغه کس بوتل پیدا کړی وي. نو هلته دوی ګلاس پیدا کړي او کله چې دوی ګلاس وویني نو ډېر زیات حیران شي. نو هغوی ګلاس له ځان سره بوځي. کله چې بیرته کلا ته راورسیږي نو مشر په جیرلډ پسې ګرځي خو جیرلډ هلته نه وي. هغه چې کله خپلې کوټې ته راشي نو دی وویني چې د ده ټولې پیسې جیرلډ ولې وي او هغه تښتېدلی وي. نو هغه مشر یې غواړي چې جیرلډ پسې لاړ شي خو ګلاس ورته وایي چې زه هم در سره ځم. دوی دواړه جیرلډ پسې ووځي او د هغه د اس په پلونو پسې روان وي. دوی چې لږ مزل وکړي نو د اس په پلونه ورک شي. نو دوی دواړه هلته سره جلا شي. نو هغه مشر جیرلډ وویني چې له یو پټ ځای راووځي. نو هغه مشر یې ورته وایي چې تا مړی کړی ده نو ځان موږ ته تسلیم کړه. خو هغه یې خبره ونه مني او پر مشر ډز وکړي او مړ یې کړي. کله چې ګلاس راشي نو هغه وویني چې هغه مشر مړ دی نو دی لږ لرګي را پرې کړي
او د لرګیو په وسیله هغه مشر په آس په کېنوي او خپله په شا د آس په څملي. هلته جیرلډ ورته پټ وي. هغه فکر کوي چې هغه مخ ته آس په باندې ګلاس ناست ده نو ډز پرې وکړي او هغه مشر د آس په لاندې راولویږي. کله چې جیرلډ ورته لاندې راشي نو پوه شي چې دا خو مشر ده. ناڅاپه ګلاس پرې ډز وکړي. جیرلډ ولګېږي خو مړ نه شي او له هغه ځایه وتښتي. ګلاس ورپسې شاته منډې وهي او په دې کې دوی د سیند خواته ورسېږي. هلته د دوی سره جګړه شي. ګلاس جیرلډ ووهي او کله یې چې وژني نو په دې وخت کې هغه ځنګلیان د سیند غاړې ته راورسېږي. نو ګلاس جیرلډ مړ نه کړي او په سیند کې ور پرېږدي. هغه ځنګلیانو ته ورسېږي او په سیند کې حلال کړي او مړې کړي. بیا دا ځنګلیان د ګلاس خواته هم راشي خو ګلاس ته هیڅ هم ونه وایي ځکه هغه خپله لور پیدا کړې وي او دا هماغه جنۍ وي کومه چې ګلاس له هغه کسانو بچ کړي وي. په دې سره دا کیسه ختمه شي. ګرانو کتونکو که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.